محمد نبي په هند کې بند پاتې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د نړۍ مشهوره مخکښ آلراونډر لوبغاړی محمد نبي چې د ملي لوبډلې سره یو ځای د آیرلینډ خلاف شل اوریزو سیالیو ته هند ته په سفر تللی و، نوموړي غوښتل چې د راشد خان سره یو ځای همالته د هند غوره لیګ سیالیو ته پاتې شي، خو د کرونا وایرس له امله د IPL سیالۍ ځنډول شوې چې له همدې امله محمد نبي هم پکې بند پاتې دی. هند په ټول هیواد کې د کرونا وایرس د چټکۍ پراختیا له کبله د خلکو ژوند ژغورلو پر مخه د 21 ورځو لپاره خلک په خپلو کورونو کې قرنطین کړي دي. هیڅوک په دغه موده کې له خپلو کورونو نشي وتلی او هم مهاله له ګاونډیو او نور هیوادونو سره د هند پروازونه په بشپړه توګه ځنډول شوي دي. د ملي لوبډلې د لوبغاړو محمد نبي ساخیل د کورنۍ یو شمېر غړي کرکټسار ویبپاڼې ته وویل چې محمد نبي دا مهال په هند کې بند پاتې دی او د پروازونو د نشتون له امله نشي کولی چې په خپل هیواد ته راوګرځي. د محمد نبي پلان و چې اپریل میاشته د IPL د ځنډولو وروسته او یا هم د نه کېدلو امله بیرته کابل ته راستون شي، خو د تیرو څو اونیو راهیسې په دې نه دی توانېدلی چې خپل هیواد ته راستون شي. د سرچینو پر وینا د محمد نبي ترڅنګ د 19 کلنې لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی محب الله او ریاخیل هم دا مهال په هند کې ایثار پاتې دی. د محمد نبي کورنۍ د هغه د روغتیا په اړه وایي چې په بشپړه توګه روغ رمټ دی او د کرونا وایرسو پر وړاندې مکمل تدابیر نیولي او یوازې پر دې هڅه کې دی چې څنګه خپل هیواد ته راستون شي او له کورنۍ سره یو ځای د سختې شپې او ورځې تېرې کړي. دغه راز د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې روزونکی او د محمد نبي نږدې دوست رئیس احمدزي هم پرون په خپله فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه راغلی و چې هغه مهال ورته محمد نبي خپله هم د یو کومنټ له لارې تایید کړه چې هغه په هند کې لا هم بند پاتې دی. محمد نبي رئیس احمدزي ته په یو کومنټ کې لیکلی و چې نوموړی په هند کې ایثار دی او سخت یې زړه تنګ دی، خو هیله یې وښوده چې ډېر ژر به د حکومت په مرسته هیواد ته بیرته راستون شي. نبي په ټوکو افسر زازي او رئیس احمدزي ته په بل کومنټ کې لیکلی و چې په هند کې دا مهال په خپله خواړه ځان ته چمتو کوي، باندني هوټلونه بند دي خو په خپله ارامه او ښه خواړه تیاروي څو له کرونا په امان کې اوسي. د یادولو ده چې په هند کې د محمد نبي او یو شمېر نورو لوبغاړو ترڅنګ په زرګونه نور افغانان هم چې د درملنې په موخه دغه هیواد ته تللي وو ایثار شوي دي، چې د خلکو د پرلهپسې شکایتونو وروسته افغان حکومت هم خبر ورکړی دی چې بند پاتې شوي افغانان به ډېر ژر د کام ایر او آریانا هوایي شرکتونو پروازونو له لارې کابل ته راانتقال شي. ملګرو، دا د محمد نبي په اړه چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.